یو کس فون کړی چې زمونږ خور وه یا زمونږ مور بیبي وه خو هغې څه منښته کړې وه چې الله تعالی زما د لور د یا د زوی له زوی ورکو نو زه به دا پلانکې کار کوم خو اوس هغه ببو مړه ده او هغه ماشوم پیدا شوی دی نو وایي د هغې لوڼه وایي چې اوس موږ کشمکش کې یو څه وکړو. نو اصل کې دا نظر خو د هغې په ژوند باندې نه دی پوره شوی که نه، خو به هر حال بیا هم که پرس که یو بنده نظر ومنو او د استطاعت طاقت او یا نو او دا هغه نظر پوره نه کو او مړ شو نو د مرګ نه مخکې دله وصیت کول پکارو چې زما د مال نه دا تاسو ادا کې نو د درېمې حصې نه به ادا کیږي. لیکن که هغه وصیت نه دی کړی نو رشتہ دارو له پکار دی چې تبرع او احسان وکړي د هغه نظر پوره کی. لیکن چونکه هغه کو وفات شوی دی نو په هغې باندې لازم نه ده هسې که د هغې د طرفه صدقه وکړي همدغه څیز چې یاره د مور و مرمانو نو پکار ده الله به ولې اجر ورکړي که نه.